سلام ګرانو زده کوونکو، بیا هم ستړي مه شئ، وخت ساعت مو په خیر، هیله د ټول ښه یاستئ. ګرانو زده کوونکو، په تیر درس کې په ویندویي باندې غږېدلي وو چې څنګه کولی شو ویندویي وکړو. نن بیا هم د خبرونو وړاندې کولو موضوع ده چې دا هم د ویندویي اړوند کیږي. څنګه کولی شو چې خبرونه وړاندې کړو، په دې باندې نن غږېږو. ځینې مهمې نقطې مې راخیستې دي، په دې درته بحث کوم چې تاسو څنګه کولی شئ خبرونه وړاندې کړئ. لکه څرنګه چې ویان کله خبرونه وړاندې کوي، خلکو ته داسې ښکاري چې دا به ډېر اسان کار وي او هیڅ تمرین او نور شی به نه غواړي، خو نه، په اصل کې د ویان جوړېدل یو څه اندازه کار غواړي، وخت غواړي او همدارنګه تجربه غواړي، تمرین غواړي. دغه شیان به ترسره کړې نو له تا څخه به یو ښه ویان جوړېږي. لکه څنګه چې د ویان کار یوازې د سکرین پر مخ راتلل او پریزنټینګ کول دي، نو دغه خبرونه چې دي دا د نورو خلکو خبریالانو له لورې چمتو کېږي. ویان د یوازې د سکرین پر مخ یا د راډیو له میک څخه چې کوي وړاندې کوي. اوس راځو دغه نقاط وایو چې څنګه کولی شو خبرونه وړاندې کړو. لومړی تاسې داسې وکړئ چې غږ په یو حال برابر کړئ. کله چې تاسې خبرونه اورئ، نور ویاندانو خبرونه مو اورېدلي وي، دوی چې کله خبرونه وایي غږ یې په یو حال پاتې کېږي. دا غږ یې نه لوړېږي نه ټیټېږي، د ده غږ تل همدغسې په یو حال وي. که تاسې غواړئ چې ویان جوړ شي، نو غږ مو په یو حال برابر کړئ. ستاسې غږ باید نه لوړ شي نه ټیټ شي. کله چې خبرې کوئ، په عام ژوند کې همداسې برابر کړئ چې کله خبرې کوئ تاسې، نو غږ مو باید نه ټیټ او جګ شي، یو ځای کې جګ شي بل ځای کې ټیټ شي. دا غلطه ده بیا د ویاندویۍ لپاره. ویاندویۍ کې دا ښه نه دی چې ستاسې غږ دې کله جګ شي کله ټیټ شي. ویاندویانو ته پکار ده چې غږ په یو حال برابر شي، نه یې غږ ټیټ شي نه یې باید جګ شي. کله چې خبرونه وړاندې کوي، خبرونه باید داسې وړاندې کړي چې غږ یې په یو حال کې وي او غږ یې کله ټیټ او جګ نه شي. دویم، د خبرو طرز څخه ستومانیا ویستل. تاسې به د ویاندویانو خبرونه اورېدلي وي، دوی چې کله خبرونه وایي هېڅ څوک ورسره نه ستومانه کېږي. دوی غږ داسې نه وي چې ستومانه کوونکی وي. ځینې غږونه ډېر ستومانه کوونکي وي. د ویان لپاره پکار ده چې خپل دغه ستومانه غږ راحته کړي. کله چې داسې غږېږي، خلک در سره باید د راحتۍ احساس وکړي. بیا چې کله خبرونه وړاندې کوئ، نو دلته ستاسې غږ باید دومره راحت کوونکی وي چې د یو بد خبر په ویلو پر وخت ستا له غږ څخه څوک دغه نه شي، دا ناراحته نه شي، نه هم د یو ښه خبر ویلو پر مهال ستا له غږ څخه څوک ناراحته شي. ستا غږ باید راحت کوونکی وي او خلکو ته د ستړیا سبب ونه ګرځي. غږ نه د ستړیا او ستومانیانې دا ټول شیان وباسي. بل ځینې کلمې چې دي دا روښانه ولیکئ. ځینې کلمې روښانه د دې لپاره ولیکئ چې په خبرونو کې ځینې بهرني نومونه هم راځي، ځینې بهرنۍ کلمې هم راځي. دا له وړاندې ځان سره په یو ځای کې ولیکئ تر څو ډېر تمرین پرې وکړئ، تر څو دغه کلمې تاسې سم ادا یې زده کړی شئ. ځینې بهرني نومونه وي چې د لومړي ځل په اورېدلو سره هېڅوک هم نشي کولی چې دغه زده کړي. ډېر کم کسان کولی شي چې لومړي ځل لپاره ځینې بهرني سخت نومونه چې ډېر اوږده وي او ډېر داسې عجیب نومونه وي د بهرنیانو، چې دا د دې زده کول چې دا یو څه اندازه مشکل وي. نو دغه نومونه تاسې ځان سره نوټ کړئ، بار بار یې په تکرار کړئ، پریکټس پرې وکړئ تر څو تاسې د ویاندویۍ پر مهال سم ادا کړی شئ. بل ځینې بهرني اصطلاحات دي چې تاسې هېڅکله هم کوشش مه کوئ چې دغه اصطلاحات د بهرنیانو په شان ولولئ. هغه ډول چې خپله لولې تمرین پرې وکړه بیا یې همغه ډول ادا کړه. څه ډول چې تا پرې تمرین وکړه څه ډول دې زده کړی شو. نو کوشش وکړئ چې ځینې دغه کلمې او نومونه ځان سره له مخکې یاداشت کړئ او تمرین پرې زیات وکړئ. بل دوه خبرونو ترمنځ فاصله پیدا کړئ. کله چې مو یو خبر لوسته، دغه خبر مو ولوسته، نو د بل خبر ته د تګ لپاره یوه لنډه ساه واخلئ او یوه اندازه صبر وکړئ، بیا بل خبر ووایئ چې خلک وپوهېږي چې یو خبر ختم شو بل شروع کېږي. کله چې مو خبر پای ته ورسو، یو اندازه غلی شئ، یو اندازه ساه واخلئ، بیا بل خبر شروع کړئ. هېڅکله هم یو خبر پسې پرله پسې ډایرکټ بل خبر مو شروع کوئ. خبر مو پای ته ورسو، یوه لنډه ساه واخلئ، بیا بل خبر شروع کړئ. د بل خبر بیرته دغه پنځم ته بیرته راځم. لومړی د شپږم وایو. د بل خبر پیل سره دا په یو ځانګړي انداز باندې شروع کړئ. په یو ځانګړي انداز یو ځانګړي غږ باندې شروع کړئ تر څو خلک وپوهېږي چې بل خبر شروع شو. دا په یو ځانګړي داسې یو اندازه یې لږ تیز ووایئ نو خلک به پوه شي چې بل خبر شروع شو. ډېر تیز نه، یوه اندازه تیز خبرې شروع کړه، بیرته خپله دې حالات ته راشه. نو دلته به خلک پوه شي چې بل خبر شروع شو. بل وخت معلوم کړئ. وخت داسې معلوم کړئ
چې تاسو وګورئ چې په یوه ثانیه کې څو کلمې تاسو لوستلی شئ یا په یوه دقیقه کې څو کلمې لوستلی شئ. بیا که ستاسې د خبرونو وخت 15 دقیقې وي نو هغومره کلمې خبرونه راواخله چې په 15 دقیقو کې ولوستل شي. هېڅکله داسې نه چې ته په 15 دقیقو کې 1000 کلمې لوستلی شي او تا راخیستې 2000 وي چې بیا خبرونه پاتې کېږي یا یې وخت اوږدېږي. نه که په یوه دقیقه کې هر څومره کلمې ته لوستلی شي دغه په 15 کې بیا چای کا جمع کا وګوره چې په 15 دقیقو کې بیا څومره کلمې چای شي لوستلی شي نو هغه همغومره کلمې خبرونه راواخله وویلو له. بل تمرین دی چې کله هم تاسې خبرونه رااخلئ له وړاندې د دې چې ویندویي وکئ او وړاندې کئ په رسمي مهالویش کې نو له وړاندې پرې ډېره تمرین وکړئ. تمرین په داسې وکړئ چې تر څو هغه څه غلطیانې چې وي دا ټولې ستا له دغه خبرونو څخه وځي. څومره چې امکان لري تر امکان حده تمرین وکړئ. بل خبرونه تل روان ووایئ، هېڅکله هم پکې مه ودرېږئ. روان یې ووایئ، دغه وګورئ، ویندویان تعقیب کړئ. ډېر کوشش وکړئ چې وړاندویان تعقیب کړئ لکه څرنګه چې دوی روان خبرونه وایي همدغه ډول ځان عادت کړئ. ګرانو زده کوونکو دغه کوم نقاط چې مو وویل دا ټول په تمرین کېږي. لومړی تاسې داسې وکئ د راډیوګانو تلویزیونونو ویندویان چې کله خبرونه وایي دا ډېر تعقیب کړئ. دا ډېر تعقیب کړئ، دوی نه زده کړه وکړئ. هېڅکله هم د دوی تقلید مه کوئ خو یوازې زده کړه ترې وکړئ. زده کړه دې وکړئ چې دوی چېرته ساه اخلي، کوم ځای کې تیز خبر وایي، کوم ځای کې لکه نور ځانګړنې تاسې پیدا کړئ چې دغه شیان ترې زده کړئ او بیا ته خبرونه راواخله او ډېر تمرین پرې وکړه. که غواړئ چې یو ښه ویاند شئ تمرین زیات وکړئ. په کور کې ته ځان ته ناست یاستئ خبرونه راواخلئ، په یو موبایل کې ریکارډ کړئ، بیرته یې واورئ، بیا یې ریکارډ کړئ، بیرته یې واورئ. دغه تمرین تاسې سره کولی شي چې په آینده کې درنه یو ښه ویاند جوړ کړي. نو د ویاند جوړېدو لپاره ډېر تمرین وکړئ. ګرانو زده کوونکو د نن ورځ درس د خبرونو وړاندې کولو چې بحث مو پرې وکړ. په راتلونکي درس کې چې بیا ستاسې درنه چوپړ کې حاضرېږم. تر بیا ښې چارې.